ابو مال باختر کې سالي تعالی به خپل ګاډي بدله والما او مونه بدله خپل والما او زیا او روټه را خوللې ده او خزان زما په خوله د مرګ سلګې دي جانان خبر کې چې مې زنا اوتړینا جانان خبر کې چې مې زنا اوتړینا دا به مې لیکو په قسمت کې چې محبت کې به مدام ټکرې خورينا چې محبت کې به مدام ټکرې خورينا او هرکه د خدای مسلمانه دا تو کسان څوک را روان دي دا یو خو سره هغه ماشوم دی خو چې دا بل ورسره دغه نوم ګوډاګي څوک دی خو هرکه چې ورشم قراقو استاد دی مړه قراقو استاد نه دا تیسرو د خدای مسلمانه په دې مې پیکه دا څوک دی دا زما دا جګول دی د خدای شته خو ورځې ومنم سیریز یم دا دا ستا د جګول دی او نه زه خو نه منم ورور ته دروغ ماته وې مړه بیا دا څوک دی دا قراقو استاد زما ملګری دا ډېر ښه سړی دی او که نه دا زما د بچپن ملګری دی هو دا راته ووایه ته دې چېرته د پلار یې ښه دا زوی دې لږ ما د راکېنه د خدای مسلمانه په خېټه به یې موړ ساتمه او ماښام ته به یې بیا در پرېږدم صحیح ده په بازار کې خو رانه بېکار وګوري نه نه مړه ما سره یې دی که نه یار زه په دغه پټېږم د خدای مسلمانه زما مشر یې زه به ستا نه زیات خیال ساتم او په نن سبا دور کې څوک دله په خېټه باندې زامن ساتي که نه دا غټه خبره ده ځه راځه ښځه بچې ځه ورسره راکوشه راکه راکوشه کوس بیا ښه راکوشه راځه راکوشه راکوشه راپاسه کاکا داسې کار دی زه به د دې مازدیګر بانګونو سره انشاءالله راولم او خو نور سني په خېټه خو به موړي د خدای مسلمانه که نه ځان سره دا یو څه واپس کور چې راشم مازدیګر دا څه دي لاله دا سموسې دي بس ټیک ته بس ټیک ته ځه سموسې دي دا بله یو څه چې مازدیګر دی راولم مازدیګر به دله انشاءالله راولم وعدې سره را دې نه وستو بیا به ګور په جیل کې پروت راپورټ را باندې لکه او کنه بس غم مه کوه مړه زما پولیسو کې پېژنګلو شته ځه ځه لار دې مه شه ځه ځه دا خوښ پاتې شم ښه خدای خوښه ویم د خدای مسلمانه ما ته خو دا پته م نه لګېده چې دا ستا دا جګول دی خو مړه تا سره مې یو صلاح کوله قراقو استاد څه صلاح صلاح مې سره دا کوله که نه چې ملګري ستا هم پیسې ښه ډېرې خوښې دي او زما هم پیسې ښه ډېرې خوښې دي نو ځان له به یو روزګار روان کړو څه روزګار نه څه روزګار و دا روزګارونه لږ دي دواړه به غلاګانې کوو ما د پلاوي وي ته به غلاګانې نه کوې دا آرام دي راشه خو تودېږي ویم د خدای مسلمانه ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وي په حلالو به ځان حلالې وکشه مړه بس غلاګانې به کوو که نه ما د پلاوي خو ځان خبر شو نو بیا دې ځوړندومه د خدای مسلمانه ستا پلار ته څه پته لګي ښځه بس ته ما سره غلاګانې مه کوه داسې کار به کوو که نه چې زه به غلاګانې کوم او ته به مې سپورټ کوې صحیح ده که نه اوس راکړه سموسې چې دواړه وکړو اوس هسې ملګري شو که نه یو ستا او یو زما صحیح ده چې اوس ځو راځه کور ته راځه ځه ځو ځو غرمنیا مونږ وکړو که نه او دا جي ومې کړو دلته راشه شابه ضروري کار مې دی یو ورځ دې چېرته سارې مونږ جمع څه ونه کړو بس دقه نور خاته مونځونه کوه داجي نو په خپله سهار وختي منزل لاړ شي او بیا چې راشي نو ما راپاسې بس غلی کېنه داسې کار کومه چې دا څاروی نه دا مېلې ته به وځم چې خرڅ کړم ښه داجي دا څه له غرضې یا په کور کې څه ته رقم نه لګي که نه ګوره اختر را روان دی ځان له به هم کپړې والم او تا له به هم جامې او سپلې والم ښه داجي تاسو کور کې کېنې زه په خپل لاس بوځم چې ګرانې خرڅ کړم بچې دا ستا کار نه دی که نه دا به زه بوځم زه بیا ښه ګران خرڅ کړم ښه داجي تاسو کمزوري شوی ګڼ کبان به مو دوکه کي یا به دله دیسي پیسې درکړي ته نه پوهېږې تاسو یا خدایه پاکه داسې زمانې ته پاتې شو چې دا اوسني زامن به راپاسي او پلارانو ته به وایي تاسو نه پوهېږئ دا ته داسې پوهېږې دا تا ما داسې ملک شړشم کو خو بس وخوره او اوسکه داجي پارېږه خو مه که نه بس کور کې کېنه زه یې څاروی بوځم د کور خیال ساته ناست یم داجي ګوله الله دې ملچه خدا یاد ساته چې کله دې ګڼ کپان دوکه کي بیا به درته زه ووایم ویم الله وي اله به سبا کړم چې ستا روزي پیدا کړم لکه لکه د خدای مسلمانه قراقو استاد څه چل دی څه چل دی ویم هغه مخامخ سړی ته ښکاري
ښکاریا ته بچی زما غریبي ده د غریبۍ د وجې نه خرڅومه بابا به 500 روپۍ به نه والو کو راکې وکنه دا پیسې والا صحیح ده دا شمار کا او ستاسو خدای پاک دا پیسې بختور کی او زمونږ خدای پاک دا سروي بختور کی صحیح ده دا شو زمونږ مشر لکه دا چې مونږ لاسه راو دا چې څو والا ده بس خدای مرګریا کار خو شو سروي خرڅ کو راکوس تاسو څه کوو وې سکو د خدای مسلمانه ګورو ستا هغه پسې شاته زو کنه راځه رښتیا ما ته خو مې غزوي ویلو که نه چې څوک دې په میله کې دوکه نه کي او که نه په میله کې خو ډېر کڼکفاني راشه دا پیسې نه دي دا په جیب کې موږ ده په دې پټکي کې د پټکي کې بره راکوس تاسو ولې د خدای مسلمانه هغه پیسې د جیب په ځای په پټکي کې کېښودې دا پیسې به د روز په کومه طریقه علمه هېڅ غم مه کوه دا کار دې په ما صاحب زما د راتلو انتظار کوه ښه د خدای مسلمانه ما شل کاله غلاګانې وکړې زما دونه تجربه نشته لري او دا کار دی په ما پرېږد ما چې ته څه کېږه شابه یا زویه ولې جاړې په میله کې نه بابا ورک شوی دی په دې میله کې نه ورک شوې راځه زما دا ګوته ونیسه چې دواړه پیدا کړو ښه په اوږه دې کړمه ښه نیکه راځه راخېږي اوږې ته یار خو دې اوږې ته وروختو پوهه چې دې څه کوي کاکا ودرېږه ولې زویه بابا مې پیدا شو اولو د خدای مسلمانه دا دومره غټه تجربه یا الله ډېر شکر ستا بابا پیدا شو ځه ځه شابه زه ورځه ځه یاره په والله چې دې منم لکه چې ورشم وی تا نه ځه وی تا نه قربان وی تا نه لږې یاره منم دې یار راکوس ته هېڅ شاګرد لچوي ویم د خدای مسلمانه نو ما ته خو په خپل علم کې دا تجربه یاده نه وه یاره په والله چې دې منم ویم زمین د مشرانو هغه متل دي وی بعضې وخت کې د استاد د پاسه شاګرد یو دوه ګوتې سیوي لکه ځان چې والي ورېږه ښه ورېږه داسې کار وکړه دا 10 روپۍ ته واله ښه راکوس ایله بیله دا 10 روپۍ نو د خدای مسلمانه په ډېرو خو لیوني خوشحالېږي ته خو څه لیونی خو نه یې که نه ښه او صاحبه ځه کور ته لاړ شه صاحبه ځه ته ته روغسیال دي زه اوس ښه کار وشو په ورګه د میلې نه روتم چې هغه پیسې خو ګورم که نه پیسې څه شوې پیسې څه شوې پیسې مې څه کړې کاکا ودرېږه ولې زویه بابا مې پیدا شو هله دا دومره غټه دوکه چې زما نه 50 روپۍ یوړې خو دا ما نن ومنله غل چې غلي که نه د هغه ډېره غټه تجربه وي زما پې زړه خوږ شو ما اوږو ته وخېجو خو الله پاک دې دې غلو ته د نیکې هدایت وکړي چې زما غوندې سړي نه پیسې ووالي چې ما د جیبونو په ځای په پټکي کې کېښودې خدایه پاکه زه به مې اوس دې زوی له څه جواب ورکوم خو ځه راشه دې میلې ته واپس لاړ شه دغه ماشوم وګوره که چېرته پیدا دې کو یا الله ته په ما خپل رحم وکړې زړه مې سوري وینې تساسینو او پیغلې راپاسي دا کچل دی که نه د خدای مسلمانانو په دې بمبه کې خو یو بوټی به پرېږدی وایي دا خو نس دی ولا جوس دی چې دا له چا نه پاتې شوي دي څومره سپک دی د خدای مسلمانانو نو یو ګوت شربت خو هم پکې پرېښو که نه چې د دې ذایقه خو مې لږه څه کړې وه چې دا څنګه وه او څنګه نه وه خو زمړه ویم زمین د مشرانو هغه متل دي وي هر یو شي په کار راځي چېرته خو به مې په کار راشي که نه دا خو به مني یو دا خو به مني یلکه د خدای مسلمانه دا خو د ماشوم هغه پلار دی او دا لاسکه د خدای مسلمانه دا په کوم هوټل کې ناست دی او مخې ته شټینګ بوتل پروت دی یاره دې بدن مې سم ګرمي شروع کړې ده او ورځمه پې ښه خو داسې یو ګوته کومه دې مې چې تا دوکه کړې نه دی ښه
وای زما بوتل